بسم الله الرحمن الرحیم. کالجیټ سکول سیستم توتکان کیمپس ضلع ملکنډ کې جنن کم د آوازې ملکنډ پښتو ادبي ټولنې کم د سوري لاندې کومه مشاعره وشوه، نو دا ډېره د ستاینې وړ ده. حقیقت دا دی چې د پښتو ژبې ادب په پرمختګ او پیاوړتیا کې د ادبي ټولنو ډېر غټ کردار دی، او ژبې چې خاص طور باندې پښتو ژبې چې کومه ترقي کړې ده، نو دا ټوله زیاتره د ادبي ټولنو د هلو ځلو برکت دی. په ملکنډ کې د ملکنډ د غزل د سرسڼي او د هغې د مخکې کولو کریډټ هم زیاتره ادبي ټولنو او چې کوم مشاعري د هغې بار بار کومه تابع شوې ده، نو دا هغې ته ځي. او په دغه وجه ده چې دې ادبي ټولنو زیاتره د ښو شاعرانو روزنه هم کړې ده او هغې سرسڼي هم کړې ده او د هغې تراش خراش او پالش کول هم کړي دي. خو د دې بل یو کردار دا دی چې لکه څنګه چې جاوید خلیل د پښتو اکیډمۍ یو سینیر ریسرچ سپیشلیسټ ریټایرډ دی، هغه د خپل ام فل کوم چې مقاله ده، نو هغه د ادبي ټولنو په ادبي زیار باندې کړی دی. نو د هغې نه د دغه ریسرچ نه دا خبره ښکاره ده چې د ادبي ټولنو د شاعرۍ په وده کې په فني توګه او په موضوعي توګه ډېر غټ کردار را روان دی او دا هنوز جاري دی. داسې ده چې د پښتو چې کوم جدیده شاعري ده، په خاص طور باندې د شلمې صدۍ په وړاندې لسیزو کې چې کوم زمونږ د دې عهد یا د دې زمانې د دې پیړۍ چې کوم مشهور شاعران دي، نو هغه په خپله باندې هم د دې ادبي هلو ځلو او خاص طور باندې چې کوم ټولنې دي، د که هغه د پېښور دي، که هغه د کورمې دي، که هغه د مطلب د ملکنډ دي، که د مختلفو سیمو، نو د هغې دغه کردار چې دی، نو دا خلکو منلی هم دی او دا دغه وجه ده چې د دغې کردار برکت دی چې پښتو ژبه او ادب چې دی هغې یو نوې جهت او نویو ډایمنشن باندې هغه روانه شوې ده. اوس دلته چې کوم ملکنډ د ټولنو خبره کوو، نو بیا د آوازې ملکنډ خاص طور باندې زموږ سره چې دلته کې دا کوم سینیر شاعران ناست دي، تاسو وینئ، نو دا د دوی د هلو ځلو برکت دی. په تېرو شلو کالو کې چې کوم توتکان ملکنډ سره چې کوم شاعران تعلق لري، خاص طور باندې ناموس خان ناموس، اقبال سجید اودس، عبدالکبیر عطا او دغه شان فضلي محمود فیض او د هغې مشر شازالله اسیر صاحب یا داسې نور شاعرانو، هغوی د دغې ادبي هلو ځلو په برکت باندې د خپل فن چې دی، نو هغه د دنیا ډېرو برخو ته چې دی نو ورښکاره کړی دی او د شان د پښتو ژبې ادب ته خپل یو خاص کردار چې دی، نو هغه یې په خلکو باندې ورمنلی دی، هغه یې ورښودلی دی. زه امید کوم چې انشاءالله دا کوم کوششونه دي دا به هسې نه دي، دا به خپل یو کردار چې دی، نو دا به هغه لوبوي او دا به د پښتو ژبې ادب په تاریخ کې د دې ښاغلو دغه کوششونه دا به یاد ساتلی شي. زه ورته په خپله باندې ډېر احترام لرم، د ادب هر مینهوال، هر ادبپاله چې دی، نو هغه دغه کوششونو ستاینه هم کوي، قدر یې هم کوي او ضرورت د دې خبرې هم دی چې په حکومتي توګه باندې، په ولسي توګه باندې دغه کوششونه او دغه زیارونه چې دي هغه وستایلی شي، د هغې قدر وکړی شي. امید دی چې کوم را روان شاعران دي، کوم د پښتو ژبې ادب مینهوال دي، هغه به دغه چې کوم ادبي ټولنې دي
د هغې دغه کوششونه چې کوم دی نو د هغې سره به خپل کومک او خپل مرسته ملګرتیا چې دی نو هغه به جاري ساتي او دغه شان به د خپله ژبه چې دی مخکې بوځو. په اخره کې به زه د دې سیمې د ملکنډ د غزل یو توانا اواز د رحمت جان رحمت یو شعر تاسو ټولو ته ډالۍ کړم. رحمت جان وایي دغسې سترګې ګرځوم په خپله ژبه پسې، دغسې سترګې ګرځوم په خپله ژبه پسې، لکه د ایخ ماشوم په خوا باندې چې مور تېرېږي.